د الیشا 007 د واده ویډیو او تصویران دلته وګورئ. دوستانو الیشا به تاسو ټول پیژنئ چې هر وخت په سوشل میډیا باندې د هغې باره کې خبرونه ګرم وي، خو نن سبا چې کوم ټرند دی هغه دا چې د باجوړ یو هلک سره یې واده کړی دی او نور به ډانسونه نه کوي. خو د دې خبر په باره کې نور حقیقت څه دی؟ آیا رښتیا د باجوړ ځوان سره واده کړی او که نه بل څوک دی؟ ویډیو تر اخره وګورئ. د واده ویډیو او د زلمي تصویران در سره شریکوم. دوستانو د الیشا د واده نه که یو اړخته خلکو ګپ جوړ کړی دی نو بل اړخته دا خبره حقیقت لري او د دې خبرې تصدیق د الیشا پلار په خپله یوه نوې ویډیو کې هم کړی دی چې هغه ویډیو اوس هم د هغه په چینل کې شته. خو د هغې خبر نه خلکو ګپ شپ جوړ کړو، ټوکې خنداګانې شروع کړې او زیاتو خلکو د باجوړ اوسېدونکو پسې خنداګانې کولې چې الیشا ځان لپاره د باجوړ هلک خوښ کړی دی چې اوس د څه مسایلو په وجه د الیشا پلار یو بله ویډیو هم جوړه کړې او ویلي دي چې د څه اختلافاتو په وجه نکاح ختمه شوه او د الیشا واده به د باجوړ ځوان سره نه کیږي ځکه چې خلکو د دې نکاح نه ګپ جوړ کړو. یعنې موږ او د هلک کورنۍ په دې راضي وو. د الیشا د پلار د خبرو نه داسې معلومیږي لکه هغه چې د خلکو د رویو او اخلاقو نه سخت پریشانه وي، ځکه چې هغه په خپلو خبرو کې ویلي دي چې موږ او د هلک کورنۍ یو بل ته منظور وو، خو بیا هلک غوښتل چې ما ته وخت راکړی. هلک چې کله خپل پلار سره مشوره کړې پلار یې ما ته ټلیفون وکړو، ما سره یې خبرې وکړلې او ویې ویل چې زه په دې رشته باندې اعتراض نه لرم، خو یوه خبره پکې شته چې سبا ورځ ما ته دلته په خپل باجوړ کې څوک پیغور ونه کړي. نو د دې وجه نه موږ د دې رشتې نه لاس واخیستو. دوستانو کله مو فکر کړی چې تاسو د یو چا په ښه کار باندې طنز او مزاح کوئ، هغه د یو چا کور ورانولی شي؟ دا هم منم چې هغوی له نو په کار چې دا خبره یې سوشل میډیا ته راوړې وه. الله ښه پوهېږي چې دا یوه ډرامه ده او که حقیقت دی، خو هیڅکله هم چا پسې خندا نه وي کول پکار او چا ته پیغور نه وي ورکول پکار. الله دې وکړي چې موږ تاسو په چا پسې دغسې ټوکې ونه کړو او د هر چا د ښه کار قدر وکړو. دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوي مو وي خامخا یې در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، بریالي اوسئ.